نصیحت سره ډکې خبرې. اما احمد علي لاهوري رحمه الله یو ځلې وخپلو لاهوریانو ته وویله چې ای لاهوریانو، تاسې په خپلو اولادو باندې BA MA PhD وکړله، د وکالت او د ډاکټري سبقان مې په وویله، لیکن په داسې اولاد به څه کوې؟ د داسې اولاد به څه فایده وي؟ د چا دپاره چې تا هر څه وکړه لیکن هغه د خپل پلار پر جنازه باندې د جنازې دعا هم نسی ویلی. ولی کله هم مشرک نسی جوړېدلی او مشرک کله ولی نسی جوړېدلی، ځکه الله جل جلاله ډېر نازک مزاجه محبوب دی. هغه په خپل تعلق کې د غیر شراکت نه برداشوي. څوک چې چاله تحفه هدیه راوړي او هغه سړی هدیه واخلي کښېږدي او د هغه د قیامت ادا کول وغواړي، دا ډېر غټ کمینه او بېوقوفه دی. کوم څوک چې د یو چا څه شی راوغواړي چې ماله فلانه شی راوړه، هغه راوړي او دی بیا د هغه قیامت نه کې ادا، دا هم غټ کمینه او بېوقوفه دی. نه چې کوم دی هغه د کار دپاره دی او ښځه د ده د آرام دپاره دی. نو که نارینه هم د بندې په کار پسې ووځي او زنانه هم پسې ووځي، نو دواړه به ستړي او ستومانه وي، یو د بل د آرام سبب به بیا نه وي. ځکه چې نارینه کار کوي، کور ته راسي او ښځه د هغه د آرام سبب او ذریعه جوړه سي. چیرې مور پلار خپل کوچني لوڼو زامنو ته په لاس کې سمارټ فون موبایل ورکړي، دا داسې دی لکه هغو ته چې په لاس کې منشیات او شراب ورکړي. دا موبایل دی د ازادي او د جنسیاتو داسې دنیا له بیایي چې د هغه ځای څه واپس راکلل ناممکنه وي. دا گویا خپل اولاد په خپله تباه کول. دا فتوا د یو عالم نه ده. که چیرې دا خبره یو عالم کړې وی، هغه روشنخیاله خلکو به اسمان پر سر پورته کړی وي، لیکن دا خبره د یو برطانوي ماهر نفسیات د طرفه سره راغلی. وحل القيود وحي الوجود وخلوا الحسود بعيدا قصيا. صنعتم رجالا قهرتم محالا علوتم جبال. مسلمان چې در څو پرې د خپل دین حفاظت نه وکړي، هېڅکله د دنیا فلاح کامیابي نسي درلاسه کولی. نن د فیشن عاشقان، په فیشن باندې وهل سوي خلک ځوانان 2 انچه کپړه ټکور در خپلو بجلکو څه لاندې کړي، جنت د لاسه ورکي دوژخ رانیسي. ځکه کم سړی چې خپله پایڅې در بجلکو لاندې ساتي، د هغه مغفرت به نه کیږي. شیطان په دې لحاظ سره ډېر عقلمند دی چې غټ غټ عقلمندان هم بېوقوفه جوړوي، لیکن چې کله مسلمان ته د اخلاص او د توکل 2 وزره ولګېږي، نو بیا هغه د روحانیت پر اسمان باندې الوزي. مور و پلار ته دا پکار ده، د هغو دا فرض دی چې خپلو اولاد ته دینی تعلیم ورکړي، کنی د قیامت په ورځ به د دې څه د اولاد په هکله پوښتنه کیږي. د جواب نه ورکولو په صورت کې به بیا دی مجرمان وي. علامه طاوله شاه بخاري رحمه الله یو ځلې په یو کالج کې کالجانو ته نصیحت کاوی، د ژورې ذکر رالی. نو ځینې الکوان وویل چې شاجي، نن سبا په کالجانو کې ژوره ایله کول مشکله ده. علامه طاوله شاه بخاري رحمه الله په خندا سره وویل چې ها، د سکانو په کالج کې خالصه کالج دی، د سکانو کالج دی، په هغه کې خو اسانه ده، خو اسلامیه کالج چې د مسلمانانو کالج دی په هغه کې مشکل. یعنی نن سکان ژوره ایله کوي په کالجانو کې، هغو ته ګران کار نه دی، مسلمان ته ګران دی. دا د شیطان یو وسوسه او دوکه ده. والسلام.